که تاسو پښتانه یې دا ویډیو ضرور وګورئ او پنجابیانو ته یې هم مخکې فارورډ کئ. داسې کار شوی دی چې د مینا خان افریدي نه په لاهور کې د لاهور د پنجاب صوبې چې کومه صوبایي اسمبلي ده د هغې مخې ته یو صحافي، زه ورته صحافي نه وایم خو سپی به ورته ووایم ځکه چې د سپي غوندې بېهوده حرکت یې کړی دی او د هغه نه یو ډېر بېهوده سوال کړی دی. سوال یې داسې کړی دی چې تاسو د ځان سره منشیات او چرس راوړي دي که نه. نو راځم دې له په دې خبره باندې تاسو ته خپله تجزیه پیش کومه چې دا کار دغه صحافي دغه خبریال ولې داسې وکړو. د دې په شا باندې کم نیټورک موجود و چې دای دې ته تیار کو چې د مینا خان افریدي مخې ته ودرېږي او داسې یو بېهوده سوال ترې وکړي چې پښتون بدنام شي، پښتون دنیا ته په میډیا باندې په غلط شکل کې ریپرزینټ کړي. نو په اصل کې داسې کار دی چې د دې نه مخکې دغه دوران کې کله چې سهیل خان افریدي په مشرۍ کې دا تحریک د پنجاب خاورې ته داخل شو او په دې مقصد دغه تحریک لاړو چې د عمران خان د رهایۍ لپاره د هغه د خلاصي لپاره موږ دا تحریک راوړو او د پنجاب حکومت ته مخې ته دا مطالبات پیش کوو چې هغه سره د انصاف وشي. د هغه سره په دې وخت کې ډېر زیات ظلم، ناانصافي روانه ده. دا تحریک په دې مقصد باندې پنجاب صوبې ته یوړی شو. خو کله چې هغې هلته ورسېدل نو د هغې نه مخکې د پنجاب حکومت په خاصه توګه باندې مریم نواز چې دا وخت کې د تحریک انصاف ډېر زیات مخالفت کوي، د هغې نه یو ډېر سخت نفرت کوي، نو هغې داسې خلک تیار کړه، داسې بیکاره، داسې بې مقصده صحافیان یې مخې ته راوړه چې تاسو لاړ شئ او داسې بېهوده سوالات ترې وکئ، د هغې د بېعزتۍ، د هغې د بېحرمتۍ کوشش وکئ. او دا خبره زه په ثبوت سره په دعوی سره ځکه کومه چې هم دغه دوران کې د پنجاب صوبې چې کوم حکومت دی د هغې د اپیشل اکاونټ نه، د ټویټر اکاونټ نه دا یو پوسټ کیږي په دې هیشټیګ سره نو ډرګ مافیا ان لاهور، یعنی دې پښتنو ته یې ډرګ مافیا ویلي دي په دغه پوسټ کې او د سهیل خان افریدي تصویر هم په دغه پوسټ کې لګېدی. تاسو په سکرین باندې کتلی شئ دغه پوسټ دی او دا ټول کار چې دی د دې په شا باندې لاس ته چارې دا د مریم نواز دی. اوس تحریک انصاف سره ستاسو اختلاف دی، اختلاف ضرور لرلی شي خو اختلاف په داسې لفظونو کې ظاهرول پکار دي چې هغه مهذبه لفظونه وي. ټول پښتانه ټارګېټ کول نه دي پکار. ظاهره خبره ده که د چارسو په حوالې سره موږ خبره وکړو په خیبر پښتونخوا کې باړه یو داسې ځای دی چې هلته د چارسو کاروبار ډېر زیات کیږي، خو دغه ځای ته هم دغه پنجابیان راځي د چرسو د اپیمو د داسې نشهیي توکو په حواله باندې دلته کې ویډیوګانې کوي. خو زه دغه پنجابیانو صحافیانو ته دا وایم چې د پښتنو سره په دې صوبه کې نور کم ظلمونه کیږي، پښتانه کم وژلی کیږي، ټارګېټ کیږي، د پښتنو لاشونه کم ځای پراته وي، کم ځای کې پښتانه شهیدان کیږي، په پښتنو دماکې کیږي، د پښتنو سره ظلم، زیاتی، بربریت په کومو ځایونو کې کیږي. تاسو د هغې تصویر او ایمیج هم په میډیا باندې راوړئ او په هغې باندې هم یو ډاکومنټري جوړه کړئ که نه چې په هغې هم مشهور شئ. د پښتنو پازیټیو ایمیج چې کوم دی هغه میډیا ته تاسو ولې نه راوړئ. ټیک ده چې په پښتنو کې د پښتنو په صوبه کې به کمزوریان یي، داسې کارونه به کیږي چې هغه د قانون په ټکو کې مونږ د هغې غندنه کولی شو او ښه کار نه دی. مونږ دا نه وایو چې چرس خرڅول ښه کار دی، د دې مخنیوی پکار دی. خو د پاکستان ریاست کې د چرسو نه علاوه د پنجاب په صوبه کې دننه ډېر لوی لوی کرایمز کیږي، داسې کرایمز کیږي چې هغه کرایمز ته کله تاسو فکر وکئ نو تاسو ته به چرس بیا یو ډېر معمولي ګناه ښکاره شي. زه دغه پنجابي صحافي ته داسې وایم چې تاسو د مریم نواز نه داسې بېهوده سوال ولې نه کوئ، تاسو د آرمي چیف فیلډ مارشل اسیم منیر نه داسې بېهوده سوال ولې نه کوئ، تاسو د زرداري صاحب نه داسې بېهوده سوال کولی شئ نه شئ کولی، تاسو د بل یو جرنیل نه داسې بېهوده سوال کولی شئ نه شئ کولی. خو تاسو چې چا راوستی ستاسو په شا باندې چې کوم زور او طاقت موجود هغه د پنجاب حکومت و. خو زه تاسو ته دا وایم چې ستا په ملک کې کم کرایمز کیږي، کم جرمونه کیږي، داسې کرایمز کیږي چې هغسې کرایمز پښتنو تر اوسه پورې نه دي کړ په دې ملک کې چې څومره زه ډېر په معذرت سره وایم څومره کمزوري حرکتونه دي، څومره بېهوده حرکتونه دي، څومره غټ غټ کرایمز دي هغه پنجابیان کوي. د دې ملک په بربادۍ کې، د دې ملک په تباهۍ کې زیات رول چې دی هغه پنجابي لوبولی. د دې ملک زیات وسایل ریسورسز دا پنجابي لوټلي، پښتون پکې زیاته قرباني ورکړله.
پښتون په دې ملک کې همیشه د جمهوریت د راوستلو دپاره، د جمهوریت د بقا لپاره، د جمهوري نظام د امپلیمنټ کولو لپاره پښتون قرباني ورکړې ده. پښتون یو سیولایز قوم دی، پښتون ایجوکیټډ قام دی، پښتون انټلیکچوال قام دی، پښتون منشیات پروش نه دی. پښتون د خپل عزت او د خپل ضمیر خرڅونکی نه دی، او تاسو خپل عزت هم خرڅ کړی دی، تاسو خپل ضمیر هم خرڅ کړی دی، تاسو د هر څه سودا کوئ، تاسو خپل وطن هم خرڅ کړی دی او هم یې خرڅوئ. تاسو ته چې ډالر په سام میلاویږي تاسو هغه کار کوئ. تاسو دې ته نه ګورئ چې دې کار کې زموږ عزت دی، بې عزتي ده، دې کار کې زموږ د ملک او د هیواد او د قام بربادي ده. نه تاسو دې ته نه ګورئ، تاسو صرف دې ته ګورئ چې تاسو ته پیسې څومره میلاویږي. خو پښتون چېرته داسې کار نه کوي. او تاسو چې پښتون په کوم شکل کې بهر دنیا ته په میډیا ریپرزینټ کوئ، ستاسو په دغه کارونو باندې، ستاسو په دغه سازشونو باندې اوس پښتانه ډېر زیات ښه پوهه شوي. خو تاسو به چېرته هم په داسې سازشونو کې کامیاب نشئ. تاسو چې څومره هم د پښتون خلاف منفي پروپیګنډا پروپیګیټ کوئ په میډیا باندې، نو یوازې دا میډیا ستاسو په اختیار کې نه ده. یوازې په دې میډیا کې تاسو پنجابیان صحافیان کار نه کوئ، بلکې ستاسو نه ډېر ښه انټلیکچوال پښتانه صحافیان خبریالان شته چې هغوی ستاسو دغه منفي کردارونه په ډېر ښکلي انداز کې ایکسپوز کولی شي. او په هغه خبریالانو کې زه یو ډېر کمزوری د ادنا درجې خبریال ځان ګڼم. خو چې د پښتون سره څوک داسې کوي که هغه د هغې سره زما زر ځله اختلاف ولې نه وي، خو زه به داسې خلک ایکسپوز کوم او هغې ته به زه ډېر کلیر کټ جواب ورکوم. او فاینلي په دې ویډیو کې پښتنو ته دا میسیج ورکوم، سپیشلی هغه پښتنو ته کوم پښتانه چې د پښتون د یونټي، د پښتون د یونایټ کولو خبره کوي، د قام پرستۍ خبره کوي، د پښتون د حق غوښتلو خبره کوي، نو دلته بیا دغه دو نمبر دغه دو نمبر پښتانه چې کوم دي، دغه نقلي پښتانه چې کوم دي، دا رامخې ته شي او وایي تاسو زیاتی کوئ، تاسو اختلاف پیدا کوئ، تاسو په پنجاب باندې، پنجاب زموږ ورور دی، پنجابیان زموږ ورونه دي، موږ ورسره اختلاف نه لرو. خو نن پنجابیانو زما صوبې ته چې د پنجاب یو سی ایم راشي، د پنجاب د یو سیاسي پارټۍ سره تعلق لرونکي سیاستدانان راشي، نو زما پښتانه داسې نه کوي. زه دا په دعوه سره ویلی شم. خو زما د صوبې نه چې زما پښتانه سیاستدانان، وزیران هلته لاړل، نو د هغې سره د پنجاب حکومت د یو خاص پلینینګ تحت د پښتون د بې عزته کولو او د پښتون د بې حرمته کولو کوشش په داسې انداز کې وکړو په میډیا باندې چې پښتون بې عزته شي. دا د پنجابیانو اصلیت دی. نن پنجابیانو خپل اصلیت وښودلو چې پنجابی قوم چېرته هم د پښتون دوست نشي کیدی. دی همیشه په پښتون پورې خندا کړې ده، دی همیشه پښتون د خپلو مقاصدو او خپلو ګټو لپاره استعمال کړی دی. خو پښتنو ویښ شئ، علم حاصل کړئ، ریسرچ وکړئ، تحقیق وکړئ. او دا ملک یوازې د پنجابي نه دی، په دې ملک کې دومره حصه زما ده څومره چې پکې د پنجابي ده. زه به خپله حصه خامخا حاصلوم او د خپلې حصې لپاره، د خپل حق لپاره به موږ ټول په شریکه باندې سټرګل او جدوجهد کوو. مننه.